د بل چا په زور او د بل چا په امداد نیو آزاد شوي. موږ د خپل ازادۍ لپاره خپلې قربانۍ ورکړي دي، شهیدان هم ورکړي دي، مقبرې هم ډکې کړي دي، جیلخانې هم ډکې کړي دي، جایدادونه هم پکې ضبط کړي دي، د بچو د اولاد او د رسولو خلک خلاص شوي دي. زه پس د هغې نه موږ د پیرنګي نه خپل ځان آزاد کړی دی او دا ورته وایو چې پیرنګي دلته او تاسو د پاکستان نوم اخیستی شو، خو چې موږ پیرنګي ویست نو پاکستان جوړ شو که نه، نو موږ ځان آزاد کړی دی، موږ ځان آزاد کړی دی، موږ ځان آزاد ساتو. دا ورته وایو چې موږ نه ځانه په خیرات کې څه نه غواړو، خو خپله غواړو څه غواړو نه اوس نه که راکوی په رضا به یې راکړی او که نه تاسو چې په اسمبلی نه منو نو موږ خو ډېر عمروال خوړي دي. دا سب خارښتېږي چې خدای پاکه موږ به هم څه وار دا کار خو ډېر اسان دی. خو نور موږ د پنجاب د پرس د ټنګسرو نه نور کنځل برداشت کولو ته تیار نه یو. ورته وایي چې وتړی دا خپل سپین واچوی ورته پټۍ کلکې په ځنځیرو تړی او که نه نه کوې. د پښتانه متل کې زما به د مور مه کړې چې ستا خبر نه کوي. که تاسو موږ باندې دا لارې بندوئ او موږ ته وایي چې نه نم چې اسمبلي منو، دا عجیبه تماشه ده. زمونږ اسمبلي ځکه الهباغ نه منم. نن دویم ورځ ده چې د وخت لګیا دی، ډولچي غږوي، ډنډارې غږوي چې مونږ بم خلاص کړو. خو د بم خلاصېدو سره سره هر یو ځل چې ایډیټور لیکلي دا پکې وایي چې دغه توره خو دې وکړه دا کالاباغ هم جوړ کړه که نه. تپوس کړو دې خبرو ته وکړه زه ولایم را باندې دا تپوس زه کوم او دا تپوس به تاسو کوئ به تپوس کوو چې ډوبېږي به نوښار او فیصله به کوي لاهور. تپوس کوو چې ډوبېږي به ثوابه او فیصله به کوي لاهور. تپوس کوو چې ډوبېږي به مردان او فیصله به کوي لاهور. تپوس کوو چې ډوبېږي به پېښور چارسده او فیصله به کوي لاهور. دا ولې موږ د شاه مریان یو که دا موږ چا فتح کړی دی، موږ ته چا کالوني یو. زه نن د ارتباط د وزیر اعلی صاحب ته وایم چې په ارام کښېنه، دې نه د هزارهوالو د پښتون مسله مه جوړوه، کنې نو تاوان به وکړې په دې کې ډېر. حلار کښېنه او ضیاءالحق دغه ته نواز شریف صاحب ته م وایم چې دا ته په کوم ټال زانګې، ته په دې ټال زانګې، ته به د دې نه څه مسله پیدا کړې. تا د کالاباغ ډېر مسله پورته کړې، ته پښتون او پنجابی جنګې، ته پنجابی او سندھی جنګې، ته پنجابی او بلوچ جنګې. نو د نور چا زه نشم د خپل ځان ورته وایم چې دا تا ته چا دروغ ویلي دي. چې کوم سړی زما د بچي کور د اوبو لاندې کوي، چې کوم سړی زما د بچي د روزه پټې د اوبو لاندې کوي، چې کوم سړی زما بچي د دې ملک نه وباسي لرې کوي یې وژني راله، نو چې زما بچی وژني نو زه به د هغه په بچي باندې چرې هیله ونه کړم. زما کټر قرار کښېنه. دا سیاسي کار ډېر ګران کار دی، دا بنیادي نقطه ده. تعمیري کار ډېر ګران کار دی. نسیم درته ووایي دغه مرکز چې کوم خبره درته دې وکړه په صدریاب کې جو ما پکې په خپله خښتې چلولي، باچا خان پکې په خپله خښتې چلولي. دا ټول خدای خدمتګارو ګلکارانو په خپله جوړ کړي او د خدای خدمتګارو تپونو به ډلې ډلې خلک راتل او اته اتیا ورځې بعد تیزرو کار به یې کوو. هغوی جوړ کړو، په 2 کاله کې موږ جوړ کړو
او چې مسلم لیګي قیوم خان پر راغی نو په 2 منټه کې والو تعمیر ډیر ګران کار دی پارلیمني سیاست ډیر ګران کار دی زم دوی ته هم چې وده مرا پاره دا سره مچه کنینو تخریب شي لستنه سړي چې راباسي فیصلو کې په پاکستان کې بدلو کې ورس خوب وکي دا څه خبره ده نو مجبور موږ په دې باندې چې موږ بالکل پوه شو په دې چې نو تاسو زموږ اسمبلی منه نو تاسو زموږ خلکو فیصله منه نو تاسو زموږ خپل مشورې منه موږ ته خبره کوو په ډاګ او په سرګندو په سپین میدان کوو چې موږ غلامانو نه چا غلامي قبلو موږ پښتانه یو خپل پښتو لرو خپل تشخص لرو او خپل حق غواړو او خپل حق اخلو او په یو سرګنده خبره تکو چې دا به را سره په سړیتوب وکړي او کنه تاسو اخاج تاسو موږ په کنزل ته او تاسو موږ په سپورې وای او زمونږ اسمبلی پورې بخانده پرون اخبار لیکي چې زموږ سردار ماتا صاحب وایي چې دا پښتونخوا نوم چې دی دا خبره زړه شو دا سپری ده یہ قصه پارینا ہے دا ولې پښتانه مړو چې پښتونخوا مړ شو تاسو مړی یاست دا نوم موږ ځان له په اسمبلی پاس کړی دی او دا دې صوبې نوم دی چې د چا زوخي او که چا ډبجي او که چا پیړبجي زړه داړي دي لا طالبان ډم منونه هیڅ قیمت نه منو ما ته دوی وای مینا ولی خان وای چې په بم والو زونه نو ما خو ته خبر خلاص کړ په دنیا کې د روزګار او د حکومت 2 طریقې یو تعمیری ده او یو تخریبي ده موږ په دغه لار باچا خان په لار روانو دونه مدام خواري کوله د ډیر عمر خواهش مو د باچا خان ارمانو هغه خبره موږ یو ځای ته ورسولو په اسمبلی مو منله دوی نو تاسو کو چې دوی څنګه په بم باندې بد کړي دا چې څنګه ته نصیب وي چې دا دوه چتا مرکز عالیه موږ جوړ کړو نه هسپتال کو نه شفاخانه کړه نه مدرسه کړه نه یتیم خانه کړه سم جوړ کړو په بم والو نو مطلب دا چې بم خو د دوی په سیاست کې خو بم د هرې مسلې علاج دی نو چې ته ما مرکز په بم الوځي نو زه به ستا دا بم په بم باندې ولټم زه خو ډېر بې خوند دا سمه خبره ده بم ځان پورې تړم او بس هغه کار به تباو برباد کوو ما